د راشد ارمان داسې نړیوال ریکارډونه چې نړۍ ورته ګوته په غاښ ده ولې په دومره لږ وخت کې په میلیونونو مینوال پیدا کړل او همدارنګه د راشد خان د ژوند په اړه بشپړ معلومات به په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې شي. نو زمونږ یوټیوب چینل پښتو لایف لایبرری در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. راشد خان په 1993 کال د سپټمبر په 20 نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږېدلی دی چې څو ورځې مخکې 40 کلنه کلیزه ولمانځل شوه او عمر یې 40 کاله شو. هغه هم لکه د نورو افغان لوبغاړو په څیر کرکټ د پېښور په کډوالو کې پیل کړ. راشد خان له ډېر کوچنیوالي څخه کرکټ پیل کړی دی. د هغه کورنۍ د جنګونو له امله پاکستان ته کډه شوې وه. راشد خان لپاره د هغه ایډیال لوبغاړی پاکستاني لوبغاړی شهید افریدي و چې د هغه له توپ اچونې څخه یې الهام اخیستی دی. راشد خان چې په 2015 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره نړیواله لوبه وکړه په ډېره کمه موده کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال وموندل. د هغه جادویي توپ اچونې هغه تر دې ځایه را رسولی دی. راشد خان په ښي لاس توپ اچونه او په ښي لاس توپ وهنه کوي. فوټبال کې د راشد خان د خوښې لوبغاړی رونالډو دی. د راشد خان د خوښې ځای مالډیو هیواد دی. د خوښې سندرغاړې لیلا خان ده. د ده د خوښې فلمي ستوری امیر خان دی. هغه اپلیکیشن چې راشد خان ورڅخه ډیره ګټه اخلي واټساپ دی. سربیره پر دې راشد ارمان وایي چې په بیکاره وختونو کې غواړم ډیر خوب وکړم. راشد خان خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د زیمبابوې پر وړاندې په 2015 کې ترسره کړه. همدارنګه په 20 ورځو نړیوالو لوبې کې هم لومړۍ لوبه د زیمبابوې پر وړاندې په 2015 کې ترسره کړه. او همدارنګه په ټوله نړۍ کې راشد خان د مصروفه لوبغاړي په نوم ونومول شو. هغه له 2019 کال د جولای راهیسې په 180 لوبو کې ګډون کړی چې په دومره اندازه زیاتې لوبې کوم بل لوبغاړي نه دي ترسره کړي او د نړۍ په کچه تر ټولو بوخت یا مصروفه لوبغاړي ونومول شو. راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې سربیره په ډیرو نورو تجارتي لیګونو کې لوبېدلی دی. هغه د بنګلادیش غوره لیګ په کومیلا ویکټورینز اوسنی نوم یې کومیلا واریرز، د هندوستان په غوره لیګ سنرایز حیدرآباد، د کارابین په غوره لیګ په ګویانا امازون واریرز، د شپږیزې کرکټ لیګ په بندي امیر هاماران، د بیگ باش لیګ په اډیلا سټرایکرز، د انګلستان کورنۍ لیګ په سسکس، د افغان غوره لیګ په کابل ځوانان، د سویلي افریقا سوپر لیګ په توربن هیډ، د کارابین غوره لیګ په باربادوس رایز او د پاکستان سوپر لیګ په لاهور قلندرز لوبډلو کې لوبېدلی دی. په نړیواله کچه د راشد ارمان ریکارډونه. راشد خان چې په 2019 کال د سپټمبر په میاشت کې د بنګلادیش پر وړاندې ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډلمشري کوله. د نړۍ په کچه لومړنی ځوان لوبغاړی شو چې په 20 کلنۍ کې د یو هیواد د ټیسټ لوبډلې لوبډلمشري کوي. د نړیوال کپ په کوالیفایر سیالیو کې د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبه کې راشد خان خپله سلمه ویکټه واخیستله چې په دې سره هغه د نړۍ په کچه تر ټولو چټک او ځوان لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 100 ویکټې اخلي. هغه خپله سلمه ویکټه د شایهوب په سوځولو سره واخیستله. هغه یوازې په 440 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 100 ویکټې پوره کړي. له دې وړاندې دا ریکارډ د میچل سټارک په نوم و. هغه په 52 لوبو کې 100 ویکټې اخیستې وې. د 2018 کال په جون میاشت کې هغه په نړیوال 20 ورځو لوبو کې په کم وخت کې د 50 ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړ. راشد خان په 2019 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې د آیرلینډ پر وړاندې نړیواله 20 ورځه لوبه وکړه چې په لومړي ځل 15 ویکټې ترلاسه کړې. راشد خان د نړۍ په کچه لومړنی لوبغاړی و چې په 2 ورونو کې 15 ویکټې ترلاسه کړې وې. په 20 ورځو لوبو کې هغه تر ټولو ښه توپ اچونه د 3 منډو په مقابل کې د 4 ویکټو اخیستلو. د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د 20 ورځې لوبډلې لوبډلمشر او همداراز د یو ورځنیو لوبو مرستیال لوبډلمشر په توګه وټاکلو.
د 2019 په نړیوال کپ کې راشد خان خپله سلمه نړیواله لوبه ترسره کړه. په 2020 کال د ډسمبر میاشت کې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا راشد خان د نړیوالو شل اوریزو لوبو د لسیزې لوبغاړي ونومول شو. په 2013 په جنوري میاشت کې د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان د کال ملګری لوبغاړي ونوماوه. دوستانو که د هر ډول معلوماتي ویډیوګانو کتل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ.